تاسو دا پته شته دا څومره مسلمانان چې دا مصحف وي او په یو ځای راجمع شوی دی د دې اجر ابوبکر صدیق ته ځي او د دې اجر عمر ته ځي او د دې اجر هغه ځوان زید بن ثابت رضی الله عنه ته ځي او د هغه سره چې کوم ټولګی و کوم چې ورسره مرسته کړې ده ځکه چې دوی راجمع کړو په یو ځای دلته بعض خلک دا وایي وی تاسو وایي تاسو پلانې کار په دین کې نوی وکړو تاسو پلانې کار په دین کې نوی وکړو په موږ ردونه کوئ دلته ابوبکر صدیق په دین کې نوی کار نه دی کړی اعتراض دی د رسول وسلم په زمانه کې خو یو ځای کې قرآن نه و راجمع شوی دا د بدعت نه دی کړی جواب موږ وایو بدعت هغه کار ته وایي چې د هغې په دین کې اصل نه وي او دلته چې دا کوم کار شوی دی چې قرآن راجمع شو په یو ځای کې د دې په دین کې اصل دی ځکه چې د رسول وسلم په زمانه کې لیکلی شوی دی خو صرف دومره دی چې په یو ځای نه دی دلته صرف یو ځای ته راجمع شو دا نه چې اول پیر لیکلی شوی دی لیکلی شوی خو د رسول وسلم په زمانه کې هم دی خو صرف دومره دی چې اوس یو ځای ته راجمع شو نو دا به ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله سن اشنا اجر ورکوي او روان دی